السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې درسم دی proper nouns. دا چې دي اسمونه خاص اسمونه دي، صحیح ده؟ خاص. نو اوس به تعریف زه تاسو له وایم. Proper nouns are used for proper people, places and things. نو خاص اسمونه هغه اسمونه دي چې استفاده کیږي خاص خلکو ته، صحیح ده؟ خاص خلق، خاص مکان یا ځایونه یا خاص شیان. نو داسې نه دی چې عامي، مثلا خاص مشخص مربوط کیږي د همغه یو شخص یا د یو ځای یا د یو شي یا داسې یو اسم دی چې دی له وایي خاص اسم، دی له وایي خاص اسم یا proper noun. نو اوس به دغه مثالونه وګورو. اوس به راشو مثالونو ته چې لږ ډېر واضح شي، موږ ته بهتره واضح شي. دغه لاندې چې دي the following are proper nouns. دا غوند چې دي اسمونه دي چې خاص دي، صحیح ده؟ اوس به وګورو مثلا names of countries. د ملکونو نمونه چې دي هغه غوند خاص دي، مثلا افغانستان، ایجپت، مصر، ایټالی، ایتالیا، امریکا، انډیا، هندوستان. دا غوند چې دي خاص دي، پوش ځکه اول حرف هم کپیټل راغلی دی، اول حرف هم کپیټل راغلی دی. او هغه کسان چې هغه ملکونو کې ژوند کوي هغو هم خاص ویل کیږي. مثلا څوک چې د افغانستان هغې له وایي افغان، هغې له وایي افغان، صحیح ده؟ په انګلیسي کې افغان. او څوک چې مصري ته شی وایي ایجپشن، ایټالیان ایټالوي، امریکن امریکایي، انډین هندي. او نور موږ او تاسو چې راشو چې لږ نورم واضح شي چې خاص اسمونه کم دي. مثلا days of the week، د هفتې ورځې چې دي هغه غونډې چې دي خاص دي. مثال Monday، Tuesday، Friday، Thursday، هر یو شي نو دا غونډ خاص دي. months of the year چې دي دا هم پکې راځي، میاشتې د کال، مثلا January، February، دا چې دي دا میاشتې چې دي دا proper nouns دي، صحیح ده؟ holidays، کومې ورځې چې مشهورې ورځې دي یا مقدسې ورځې دي، په طور مثال عاشورا ورځ، محرم، دا ورځې چې دي دا خاص اسمونه دي، صحیح ده؟ او بل cities and towns، ښارونه او شهرکونه هغه هم پکې راځي. مثلا کابل چې دی دا proper noun دی. او لندن، مثلا لندن چې دی دا هم proper noun دی. اوس به یو تمرین کار وکړو. دلته یې ویلي دي exercise، دا تمرین به کار وکړو. circle the proper nouns in each sentence. په هر جمله کې تاسو proper noun القا کوئ. زه به جملې ووایم، مخکې د دې نه چې زه القا کوم تاسو کولی شئ چې ویډیو پاوز کوئ او خپله تمرین کار وکړئ، وګورئ چې به یې مقایسه کوئ زما حل سره چې څومره فرق لري یا بیخي یو شی وي انشاءالله. نو تمرین به شروع کړو. اوله جمله June is the 6th month of the year. جون چې دی دغه جون یعنی شپږمه میاشته د کال ده. نو دې ځای کې proper noun چې دی جون proper noun دی، صحیح ده؟ جون. دویم I will visit Ali tomorrow. زه به علي سره ملاقات یا وګورم علي سبا ته. نو دې ځای کې proper noun چې دی Ali. I live in Tokyo. دریم I live in Tokyo. زه په توکیو کې ژوند کوم. دلته proper noun چې دی Tokyo. نو که غواړئ چې دا درسونه تاسو تعقیب کړئ په انټرنیټ کې او زده کړئ، نو طریقه تاسو ته ښیم چې څه رقم کولی شئ چې غونډ درسونه تاسو د اول نه اخره پورې تعقیب کړئ. د ټولو نه مخکې باید اول یوټیوب خلاص کړئ، که موبایلي، ټابلیټي یا کمپیوټري. دغسې تاسو ته به دغسې سرچ بار د یوټیوب ظاهر شي. نو دې ځای کې به تاسو دغه قسمت کې ولیکئ چې 2 TV، فاصله به ورکئ TV. نو بیا به سرچ کړئ 2 TV چې ولیکل سرچ نه بعد دغه تاسو ګورئ، زه به تاسو ته القا کوم. دا به تاسو سلیکټ کړئ، دا به تاسو اوکې کړئ، صحیح ده؟ دا هم چې اوکې که 2 TV چینل تاسو ته خلاص شو. نو مهمترین بخش چې دی دغه دی سبسکرایب. د سبسکرایب بټن له به فشار ورکړئ
چې سبسکرایب شي دغه دی سبسکرایب دا اوس سبسکرایب شو. بعد د دې نه چې دا سبسکرایب هم که نو دا ډیر مهم ځکه دی سبسکرایب چې تاسو ته به همیشه د دې معلومات راځي کومه ویډیو چې د درس باره کې راځي نو تاسو ته حتما معلومات راځي چې نوې ویډیو راغلی تاسو کولی شئ خپل درسونه تعقیب کړئ او دلته به راشئ پلی لیست دغه پلی لیست ګورئ نو پلی لیست ته چې لاړئ د انګلیسي ګرامر درس دغه پلی لیست به تاسو پیدا کوئ دې کې چې د غونډ ګرامر درسونه دي چې تاسو کولی شئ چې تعقیب کړئ او نور پلی لیستونه چې دي نور درسونه هم دي کولی شئ چې هغې نه هم ښه استفاده وکړئ نو دا یې اسانه طریقه ده چې تاسو کولی شئ دا درسونه پیدا کړئ.